تازه او ټولو پښتنو ته ډیر بد خبر. عارف وزیر باندې برید شوی. ګنګوسې دي چې عارف وزیر شهید ده او بیا ځینې نور وایي چې نه عارف وزیر ژوندی ده. حقیقت څه ده راځئ له علي وزیر نه یې واورو او دغه برید چیرته او چا وکړ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په خپل یو نوي پیغام کې وایي چې عارف وزیر ژوندی او 4 ګولۍ لګېدلی ده. نوموړی وایي چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ یې لومړنی غږیز پیغام خپور کړی و چې ډیر وایرل شوی هم ده. ښاغلی علي وزیر زیاتوي چې عارف وزیر د ښه علاج په موخه له خپل پلارني ټاټوبي را روان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښ عارف وزیر چې د علي وزیر د تره اکا زوی دی د پاکستان پلوه طالبانو برید کړی چې پاکستاني استخبارات یې ګوډ طالبان بولي. عارف وزیر په برید کې سخت ټپي شوی ده. ان تر دې چې له عارف وزیر سره نږدې کسان هغه شهید بللی، خو د پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ وایي چې نوموړی ټپي خو په سخت حالت کې دی. علي وزیر په یو واتساپ پیغام کې د برید پخلی کړی او ویلي دي چې پاکستان په هر روژه کې دا ډول بریدونه کوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ به روان وي. د پاکستانی ملیشو ګوډ طالبانو له اړخه تر اوسه کوم غبرګون نه دی راڅرګند شوی. البته تر دې وړاندې پاکستانی استخباراتي پر عارف وزیر باندې تور پورې کړی و چې د پاکستان دښمنۍ ته یې ملا تړلې او په لویه کې د پاکستان ریاست نه مني. تر دې وړاندې هم اټکل دا و چې پر عارف وزیر به برید کیږي. هغه ته د پی ټی ایم مشرانو د احتیاط کولو هم ویلي و، خو نوموړی په دې عقیده و چې د پښتون ژغورنې په لار کې مرګ ته تیار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼې د خبریال ویبپاڼې ته وویل چې دا برید د ګوډ طالبانو یعنې ښه طالبانو له لورې شوی ده. ګوډ طالبان هغه ډله ده چې په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ملیشو دنده لري او په مکمل ډول د پاکستاني استخبارات اکمال او استعمال کوي. پر عارف وزیر دغه برید په پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتنو سخت غبرګون راپارولی ده. که څه هم تر دې ګړی د لا پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې د کوم ګام اخیستلو په تړاو اعلان نه دی شوی، خو په لویه کې ښایي دا ځل پښتانه پاکستاني پوځ ته د دغه شهادت په تړاو کوټلی غبرګون وښیي. درنو لیدونکو تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا کار چا کړی ده؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.